د اغزن سیم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د اغزن سیم ناول 5 او غولدر د ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول 5مه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. نیم ساعت ووت، بوډا راغی، په لاس کې موبایل وو. په غوسه یې وویل چې په ما پسې راځئ. پلار مې بکس ور واخیست، د تیلو د ټانک تر مخ ولاړ ټیکسي ته ور وختو. موټر حرکت وکړ. مخکې لوحه راغله، لیکلي وو تهران ته 10 کیلومتره. خو موټر لنډ راتاو شو. خامه وه، کله کله به د موټر زیړه رڼا د ونو په سپیرو څانګو ولګېده. پاو ووت، د یوې ټیټې غونډۍ سر ته وختو. لاندې زرګونه رنګارنګ ګروپونه بل وو. پلار مې موټروان ته تر څنګ وکتل. ورو یې وویل تهران دی. ځواب مو وانه ورېده. پاخه سړک ته وختو. موټر په نورو سلګونو موټرو کې ګډ شو. وروسته ودرېد، مخې ته مې وکتل، ترافیکي اشاره شنه وه. شاوخوا مې سترګې واړولې. د مغازو له لویو شیشو سپینې رڼاوې راوتلې وې. په پیاده رو کې واړه زاړه روان وو. ټول پاک او پرېوللي ښکارېدل. د نجونو له نریو ټیکریو او تنګو پتلونونو پوه شوم چې اخوندانو ازادي ورکړې ده. آینې ته مې پام شو، د موټروان پړسېدلې سترګې ښکارېدلې. زما مور ته یې کتل. موټر حرکت وکړ. زړه مې ډاډه شو. آینه د موټروان د ککرۍ سپینو ویښتو نیولې وه. غټ ښار و، سړکونه پاک ښکارېدل. د سړک دواړو غاړو ته غځېدلي ګلدانونه لا شنه وو. ځای ځای به هسک تعمیرونه په مخه راغلل. عمومي سړکونو ته پخې کوڅې راپرې وې. په هر څه کې نظم لیدل کېده. هماغسې مخکې تلو. هسک تعمیرونه کم شول. زراعتي ځمکې راغلې، خو لا هم ځای ځای ښکلي کورونه ولاړ وو. موټر له عمومي سړکه ووت، تر ټیټ دیوال تیر شو. مخکې لاړو، یوې لویې دروازې ته ودرېدو. پر غټه لوحه د برګو غواوو عکسونه ښکارېدل. دروازه خلاصه شوه. موټر حرکت وکړ. د خوشایو بوی ورو ورو ډېرېده. موټر ودرېد، ښکته شوو. د ونو په منځ کې نرۍ لار پورته ختلې وه. مخکې لاړو. موټروان په یوه وړه دروازه ننوت. 2 منزله تعمیر وو. له یوې کوټې د خندا غږ راته. د مریم خبرې مې ودرولې. د خرما قوطۍ مې راواخیسته او له ډکې پیالې سره بیرته کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلي وو. ورور مې وار له واره کټ ته ورټوپ کړل. ما په کوټه کې 2مه دروازه خلاصه کړه. نل ته مې لاس ور وغځاو. لاندې په سطل کې د اوبو د تویېدو غږ غلی شو. آینې ته ودرېدم. مخ مې پاک وو. له تشنابه ووته. مور مې سرتور سر ناسته وه. پلار مې د ټلویزیون د ریموټ بیټرۍ راایستلې وې. ورغلم، د مور پر زنګانه مې سر کېښود. شاوخوا مې سترګې وغړولې. کوټه لویه وه. شیرچایي رنګ یې درلود. پر زړه غالۍ د لرګي 3 اوسپنیز کټونه ولاړ وو. د مور غږ مې واورېده، مه یې څښه. ورور ته مې وکتل. د کوچني میز له سره یې جګ ورپورته کړی وو. پلار مې د اوبو جګ ور واخیست، پزې ته یې ورنږدې کړ. ودرېد، ګروپ ته یې ونیو، له کوټې ووته. کړکۍ ته ورنږدې شوم. پله مې خلاصه کړه. د چرسو بوی راغی. لاندې مې وکتل. 2 تنه پر پلاستیکي چوکۍ ناست وو. پله مې وتړله، بلې کړکۍ ته ورغلم. پرده مې چوله کړه. لرې زرګونه ګروپونه بل وو. د دروازې کړپ شو. پلار مې تشناب ته ننوت. مور ته مې وکتل. پر کټ اوږده پرته وه. ورغلم، د هغې پر ورانه مې سر ولګاوه. ګوتې یې زما پر ویښتو کې تېرې کړې. چوپه چوپتیا وه. کله کله به د څنګ له کوټې د خندا غږ راغی. دروازه وټکېده. ورور مې ورغی. د 10-11 کالو په عمر وچه کلکه جینۍ کوټې ته راننوته. لوی پتنوس ورسره وو. د پیالو د رېږدېدو غږ راته. ور ولاړه شوم. پتنوس مې له لاسونو راواخیسته. جینۍ غلې له کوټې ووته. میز ته ورنږدې شوم. د واړه دیګ برغولی مې لرې کړ. مستې وې. د پلار غږ مې واورېده. اوبه یې رانه وړې. مستو ته یې وکتل. په خوند یې وویل هلی نو، لاسونه مو پرېمینځئ. مور مې تشناب ته ننوته، خو ورور مې لا په خپل ځای ناست وو. ویل چې زړه ته مې نه کېږي. د ډوډۍ له خوړلو وروسته مې د چایو پیاله راډکه کړه. ریموټ مې تلویزیون ته ونیوه، خو کار یې نه کاوه. مور مې په قبله پسې ګرځېده. یوه ته هم نه وه معلومه. ټول ستړي وو. ورور مې له مور سره پرېوت. پلار او ما ته بیل بیل کټ راورسېده. چوپه چوپتیا وه. په سطل کې د څاڅکو د تویېدو غږ راته.
وروسته مې سترګې درنې شوې. یو وخت مې اوږو ټکان وخوړ. ور ومې کتل، مور مې وه ویلې چې په لمانځه کې لټه شوې یې. سترګې مې وموښلې، د پردې پورتنۍ برخه د لمر رڼا زیړه کړې وه. کړکۍ ته ورنږدې شوم، پرده مې چوله کړه. لارې تر هسکو تعمیرونو تېر اسمان زیړ ښکارېده. د تشناب وره ته مې لاس ور وغځاوه او دس مې وکړ. په لمانځه کې مې د پلار خرهاری اورېده. ختلی لمر دروازه وټکېده. بېګانۍ جینۍ وه. د اوبو وړی جګ یې را په زړه کړ. غوسه راغله. پتناسه ته ور ولاړه نه شوم. مور مې پتنوس ورنه واخیست. نجلۍ په ویره وویل اوبه مې هېرې شوې وې. پلار مې وخندل، ورته ویې ویل پروا نه کوي. جینۍ هماغسې په ویره کې وویل خیر دی، علي رضا ته مه وایئ. د پلار خندا مې زور ونیوه. علي رضا څوک دی؟ غلې شوه. لهجه یې ایرانۍ پارسي ته نه وه ورته. ما ورته ویل د کوم ځای؟ غټې مړې سترګې راواړولې. چوپه خوله د باندې ووته. د چایو د څښلو په وخت کې یو دم زوږ شو. ټول کړکۍ ته ودرېدو. لاندې ډله کسان ګرځېدل. ډېرې په کمیس او پرتوګ کې وو. پلار مې وویل یوازې نه یو. پلار، مور او ورور مې بیرته خپلو ډکو پیالو ته ور وګرځېدل. خو زه له کړکۍ سره ودرېدم. د حویلۍ د دروازې تر څنګ مې یو پتلون کړی ځوان ته پام شو. پاک او سوتره و، په لاس کې کیبل ښکارېده. نورو کسانو ته مې وکتل، ځینې ګرځېدل، نور دیوال ته ناست وو. ستړي ښکارېدل. زیاتره یې خیرن او په دوړو سپېره وو. د پلار غږ مې واورېده، چای سړېږي. ورغلم. مور مې وویل تر کومه به دلته یو؟ پلار مې ور وکتل، نه پوهېږم. مور مې سوړ اسویلی ویست. پیاله یې ور واخیسته او پر کټ کېناسته. ریموټ مې را واخیست، بیټرۍ مې ترې وویستې. لاړم او د کړکۍ تر لاندې مې لمر ته کېښودې. حویلۍ ته مې وکتل، هېڅوک هم نه وو. بلې کړکۍ ته ور وګرځېدم. لاندې پټي وو. د لمر مخو وچ بوټي پکې ولاړ وو. ورهاخوا دوه اوږده سالونونه ښکارېدل. مخې ته یې لویې تکې سپینې ډبرې پرتې وې. د کاشیو د جوړولو کارخانه راته وایسېده. لرې مې وکتل، تر هسکو تعمیرونو کمرنګه لوګي راتاو وو. د پلار خوشحاله غږ مې واورېده. په تشناب کې تودې اوبه راځي. ور ومې کتل، مخ یې لومد وو. ټول خوشحاله و. ځانونه م په کابل کې وینځلي وو. 10 بجې ما ته وار را ورسېده. اوبه ته مړې وې خو بدې نه لګېدې. کله چې له تشنابه راووتم، پلار مې ګیرې ته چاړه نیولې وه. موږ ټوله ورځ په کوټه کې وو. له وړې جینۍ پرته مو بل هېڅوک هم ونه لیدل. جینۍ هم د ډوډۍ د راوړلو لپاره راغله او چوپه خوله بیرته له کوټې ووته. بل سهار مې د ورور خلق تنګ وو. ویلې چې په کوټه کې خفه شوی یم. پوره 1 ساعت خبرې مې ورسره وکړې. راتلونکی ژوند او د لندن کیسې د زحمت په تېرولو ارزېدې. خو په 3م سهار د ټولو زړونه تنګ وو. پلار مې حویلۍ ته ښکته شو. کله چې بیرته راغی ډونګېده. ویلې چې یوازې د غواو په فارم کې د ګرځېدو اجازه لرو. 11 بجې ټول له کوټې ووتو. په حویلۍ کې مې شاته وکتل. لاندې منزل د زندان غوندې جوړ و. کړکیو پنجرې درلودې. ورهاخوا ډله ولاړو کسانو وچې سترګې راته نیولې وې. د باندې لاړو. د ونو په منځ کې نری لار ښکته شوې وه. څومره چې مخکې تلو د خوشایو بوی ډېرېده. پراخه میدانه یې راغی. په عمومي دروازه کې 2 تنه ولاړ وو. کیل نور ته اوږد سالون ښکارېده. د بام آهن چادر یې سترګې برېښولې. د غوا رمباړه راغله. ورور مې همغه لور ته منډه ور واخیسته. ورغلو. په سالون کې دواړو غاړو ته په پنجرو کې نیول شوي لسګونه برګې غواوې ولاړې وې. مخکې لاړو. ورور ته مې وکتل. د یوه تور کوچني سخوندر تر غاړې لاسونه تاو کړي وو. غولي ته مې پام شو. سپینې پرېوللې کاشۍ وې، خو لا هم د خوشایو بوی خود. د مور غږ مې واورېده. غواوې اثرات کې دي. ور ومې کتل. په پلاستیکي اخورونو کې د جوارو میده شوي زیړې پاڼې پرتې وې. په سپینه چپنه کې یو دنګ سړی راغی. د څو غواو غولانځو ته یې پایپونه ور واغوستل. دیوال ته یې لاس ور وغځاوه. سویچ یې وواهه. په رڼو پایپونو کې سپینې شیدې روانې شوې. څو نور کسان راغلل. د غواو رنونو ته یې برسونه ونیول. پلار مې د تلو راته وویل، خو د ورور مې پام غلط و. له سخوندره نه لرې کېده. پلار مې زه و مور د کوټې تر وره راورسولو. دی بیرته فارم ته لاړ. دروازه مې خلاصه کړه. وړې جینۍ زیړه غالۍ ته جارو نیولې وه. مور مې پر کټ کېناسته. بکس ته یې وکتل. وروسته تشناب ته ننوته. په کړکۍ کې ایښیو بیټرۍ ته مې وکتل. سیوری پرې راغلی و.
روا مې خیستې شیبه وروسته مې ټلویزیون ته ریموټ ونیوه، کار یې نه کوه. جینۍ ته مې مخ ور واړه، ورته مې ویل نوم دې څه دی؟ راویې کتل، په خواره خوله یې وویل زیبا. ما ورته وویل نوې بیټرۍ نشته؟ جینۍ وویل علي رضا ته به ووایم. غلې شوه. ما ورته وویل د کوم ځای؟ یوه شیبه غلې وه، بیا یې نرۍ شونډې وخوځېدې. د بدخشان. حیرانه شوم. ورته مې ویل نو دلته څه کوې؟ د جینۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. هغې ته مې ژاوله ونیوله، راویې کتل، غومبور یې سره وو. ورو مې وویل دلته څه کوې؟ ځواب یې را نه کړ. تر لاس مې ونیوله، پر کټ کېناسته، سر یې وځړېده. جارو ته یې وکتل، ورو یې وویل کوټه پاتې ده. ما ورته ویل پروا نه کوي. جینۍ وویل علي رضا ته غوسه ورځي، وایي چې ډالري کوټه سمه پاکوه. خندا راغله. ورته مې وویل ډالري کوټه؟ نیغ یې راته وکتل، په سترګو کې ویره ښکارېده. ما ورته ویل مه ډارېږه. سر یې وځړېده. راته ویې ویل دې کوټې ته ډالري کوټه وایي. ډېر پام ورباندې کوي. دلته یوازې هغه کسان اوسي چې اروپا ته ځي. د مور غږ مې واورېده. ناولې جامې یې غوښتې. ولاړه شوم. د تشناب ور مې خلاص کړ. د سویې له جګه ډکه وه. بېرته کټ ته ور وګرځېدم. ورته مې ویل ښه زیبا، دلته دې څوک شته؟ سوړه سویله یې ویست. راته ویې ویل نه. جینۍ جارو ور واخیسته، تر مټ مې ونیوله. بېرته مې په خپل ځای کېنوله. تنده یې تریو شو. ویې ویل علي رضا مې وهي. ما ورته ویل هېڅ هم نه درته وایي. غرې واخیسته. نه، پرون یې هم موټ موټ ویښته رانه وشکول. زیبا خپل سر ته لاس ور وړ. ټیکره یې وښویه او غوږ یې ونیو. په ژړغوني غږ یې وویل سهار یې خوله پرې ولګوله. زړه مې ولړزېد. د جینۍ یو دم وژړل. راته ویې ویل ډالري کوټه مې نه وه پاکه کړې. د جینۍ مټ مې پرېښود. جارو یې ور واخیسته. ما ورته ویل دا سپی څوک دی؟ ځواب یې را نه کړ. پر کټ اوږده وغځېدم. چاته مې وکتل. د جارو له کرخن د غږونو سره ژړا هم ګډه وه. د مریم یوه برخه خبرې خلاصې شوې. دوهمه برخه پاتې خو ناوخته وو. کمپیوټر مې مړ کړ. غبرګې درنې کمپلې مې پر ځان راکش کړې. درب شو. سترګې مې رڼې کړې. پردې ته مې لاس ور وغځاوه. شین سهار وو. د څنګ همسایه واوره اچوله. د بخارۍ له ستره مې د اوداسه لپاره تړ مې اوبه راواخیستې. 10 دقیقې وروسته مې د دهلیز ور خلاص کړ. سور فرش ته سپینې واورې راورغړېدې. ګام مې واخیسته. ښۍ پښه مې تر زنګانه په واورو کې ننوته. سږ ژمی سوړ وو. تر دې مخکې هم واوره شوې وه، خو په یو ځل دومره ډېره نه وه ورېدلې. د همسایه غږ مې واورېده. دا ځل مجبوری چې بام ته ور وخیژې. ور غږ مې کړ. د پاروش ژۍ د بام ایزوګام ورسره اړوي. ماخوستن وختي پرېوتم. سهار 2-3 ځله موټر وښویېده، خو سرعت یې کم و. له ستونزو پرته دفتر ته ورسېدو. پنجشنبه وه. د تېرې ورځې کار هم راته پاتې و. له کاغذونو مې سر نشو پورته کولی. په رخصتۍ کې ایمیلونو ته ورغلم. د لوسی په نوم ایمیل راغلی و. خلاص مې کړ. لیکلی و. د مریم خبرې مې در ولېږلې. کور ته لاړم. برق نه و. سهار مې له بامه پر الوېدلې واوره کې لار ویسته. د حویلۍ تر دروازې پورې ایله 10 ګامه فاصله وه، خو 2 ساعته کار یې وغوښت. کله چې بیرته کوټې ته تلم، د لارې دواړو غاړو ته تر نامه واوره ولاړه وه. لومړی مې چای دم کړ. بیا کمپیوټر ته کېناستم. د مریم پاتې 2مه برخه خبرې مې راواخیستې. ویلې وو. زیبا مې له ذهنه نه وته. 2 ځله یې ډوډۍ راوړه، خو څه یې ونه ویل. بل سهار مې پلار او ورور د باندې ووتل. مور مې پر کټ پرېوته. را یاد یې کړه چې بېګا د سر د درد له لاسه ټکی خوب هم نه دی کړی. کړکۍ ته ور نږدې شوم. لاندې مې وکتل. زیبا د یو سپورتي نوي موټرسایکل ټانکۍ ته سپینه ټوټه نیولې وه. د میز له سره مې د اوبو جګ را واخیست. بیرته کړکۍ ته ور نږدې شوم. شیشه مې وټکوله. جینۍ را وکتل. جګ مې پورته ونیوه. په اشاره یې پوه کړم چې درځم. بیرته پر کټ کېناستم. مور ته مې وکتل. سترګې پټې وې. زیبا راغله. د مخ سرخي یې ډېره شوې وه. جګ ته ور وګرځېده. ومې ویل غواړم چې خبرې در سره وکړم. له اوښکو ډکې سترګې راواړولې. جګ یې ور واخیست. له کوټې ووته. وخت و. د موټرسایکل د چلانېدو غږ راغی. کړکۍ ته ورغلم. په عمر پوخ تور سړی و. راوتلی ټټر یې درلود. د موټر سایکل په آینه کې د اغوستي تور یا خنقاق غاړه سموله. موټر سایکل حرکت وکړ.
تر هغو مې پسې کتل چې د ونو څانګې پرې راغلې. بیرته پر کټ پرېوتم، سترګې مې پټې کړې، کړپ شو. ور ومې کتل، پر میز د اوبو جګ ایښی و. زیبا مې تر مټ ونیوله، غلې کېناسته. ورته ومې ویل علي رضا و. راوې کتل، له ډکو سترګې پوه شوم چې ګمان مې سم وخوت. ما ورته ویل کیسه راته وکړه. سر یې وځړېده. ومې ویل څومره وخت کېږي چې دلته یې؟ زیبا وویل 2 کاله. زړه مې ولړزېده. ورته ومې ویل کورنۍ لرې؟ غرې واخیسته. ویې ویل نه. ما ورته ویل ولې؟ یوه شېبه غلې وه، وروسته په ډک ستوني وویل 2 کاله مخکې مې پلار ته یو لیک راغی. د جومات ملا ورته ولوسته. پلار ته مې لیکلي و چې دلته مې د خښتو په بټۍ کې سرکاریګري درته موندلې ده. د 1 کال دهقاني پیسې په 1 میاشت کې موندلی شي. د پروړې له خرڅولو وروسته له کلي راووتو. تر نیمروزه مو خپلې پیسې بس شوې. یوه هوټلي قاچاقبر راته پیدا کړ. د سړي پر سر 1 میلیون تومن غوښتل. پلار مې خپل ورور ته ټلیفون وکړ. هغه ور یاده کړه چې تاسو تر دې ځایه راشئ، مصارف مو زه په غاړه اخلم. له زاهدانه زر راووتو، خو په کرمان کې مو 2 هفتې تېرې کړې. وچه ډوډۍ یې راکوله. د شپې به د موټر په ګراج کې ویده کېدلو. قاچاقبر ویل چې د تهران لارې سختې دي. پولیس په افغانانو پسې ګرځي او د لارې ډېر هغه عسکر یې بدل کړي چې له دوی سره جوړ وو. وروسته یوه بل وړوکي ښار ته یووړو. علي رضا مې هملته ولیده. په 2مه ورځ یې یوه بار وړونکي موټر ته ور وخېژولو. تر 10-11 غواوو تیر شوو. څو نور افغانان هم پر شنو وښو ناست وو. 2 ورځې مو مزل وکړ، دلته یې راوړو. زیبا غلې شوه، ور ومې کتل، پر سرو غومبورې مړې اوښکې روانې وې. ما ورته وویل بیا؟ شونډې وخوځېدې. پلار مې څو ځله خپل ورور ته ټلیفون وکړ، خو کار یې نه کوه. علي رضا پیسې غوښتې، ویلې چې له دې ځایه نشئ وتی. 1 اونۍ تېره شوه، موږ په همدې حویلۍ کې وو. وروسته مې پلار د علي رضا پښو ته ور ولوېده. ور یاده کړه چې د تهران د خښتو بټیو ته ورسره لاړ شي، خو علي رضا نه منله. دلیل یې دا و چې دلته په سلګونو بټۍ د کومه یوه به پسې غواړي. خو په 2مه ورځ مې د مور ژړا تاثیر ور باندې وکړ. پلار مې له علي رضا سره په موټرسایکل کېناست، خو کله چې مازدیګر بیرته راغی شونډې یې چاودلې وې. ډوډۍ یې ونه خوړه، ټوله شپه له ځان سره ډونګېده. ورور ته یې بد رد ویل. په بله ورځ یوه ایراني ور یاده کړه چې څه موده مخکې د خښتو بټیو ته پولیس ورغلي وو. کوم افغانان چې په مخه ورتلل موټر ته یې به یې خېژول. کیدای شي چې ورور دې هم پکې وي. د پلار تمه مې وخته. دا ځل مې مور د علي رضا تر زنګنونو لاسونه تاو کړل. خو د هغه وروستۍ خبره دا وه چې 2 کاله به د غواو په فارم کې له تنخوا پرته کار کوئ. موږ ته د همدې تعمیر په پای کې ګوښې کوټه راکړه، وړه و چټله کوټه. خو بیا هم ښه وه، د نورو مسافرو سترګې نه راباندې لګېدې. پلار به مې ټوله ورځ په فارم کې خوشحایي پاکول. کله به چې بیګا کوټې ته راغی، له جامو به یې سوړ بوی ته. مور مې مسافرو ته دیګ پخاوه. پلار به مې هر ماښام د کوټې پر دیوال لیکې ایستلې. وروسته به یې ټولې لیکې حساب کړې، له ځان سره به یې وویل ډېرې ورځې لا پاتې دي، ډېرې. یوه ورځ علي رضا کوټې ته راغی، د وریجو صفت یې کاوه. مور ته مې وویل چې خوندورې پخې کړي دي. خو وروسته یې راتګ ډیر شو. دی به هغه وخت راته چې پلار به مې فارم کې و. یوه غرمه مې پام شو، مور مې دیګ کاوه، ده ورته کتل. په بله ورځ یې زما مور ته یو کمیس ونیوه، هغې نه اخیسته. خو علي رضا ټینګار کاوه. ماښام مې چې پلار د کوټې په کونج کې لوېدلی کمیس ولیده، مور مې دومره ووهله چې 2 ورځې له ځایه پورته نه شوه. پوره 4 وخته مې مسافرو ته وچه ډوډۍ وروړه. په 3م سهار مې مور د مجبوریت له مخې دیګ ته ورپورته شوه. ما ویل چې پیاز به یې سترګې ورترخې کړي وي، خو نه، هغې ژړل. پلار مې هم خوابدی و، له مور سره به مې نه غږېده. دی به ډېر وخت غلی ناست و، د دیوال لیکې به یې شمېرلې. یوه ورځ مې ور یاده کړه، پلاره وبتښتو. سوړ اسویلی یې ویست، تاسو تر دیواله اوښتی شئ. پوه شوم پلار مې زموږ لپاره چېرته نه شوی تلای. علي رضا 2 ورځې ورک و. یو ماسپښین راغی، زما د مور پر ورانۍ لاس کېښود. ویې ویل چې په سختو مې نه لورېږې، ته او لور دې له ما سره لاړې شئ. مور مې همدا یوه خبره کوله، د خدای لپاره له کوټې ووځه. د اغزن سیم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 5مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.